هغه څوک چې تاسو ورسره مینه کوئ او نن مو په ژوند کې نشته او د هغه چا دپاره نن وخت کې تویوئ تکلیفونه زغمئ سختې برداشت کوئ او ناست یې نو بد کوئ خپله زندګي غر کوئ د مور پلار رسوایي مو کېږي ستاسو رسوایي کېږي ژوند ډېر خوږ دی رحمان بابا وایي ګمان مه کوه چې سترګو لره درشي ګمان مه کوه چې سترګو لره درشي او کمې اوښکې چې له سترګو شي جدا څه چې لاړه هغه لاړه له واپس نه راګرځي هغه چا ته مینه ورکړئ هغه چا ته وخت ورکړئ څوک چې ستاسو په انتظار دی تاسو سره مینه کوي هغه چا ته مینه ورکړئ ژوند ډېر زیات خوږ دی ډېر زیات خوږ دی د مور پلار په موږ ډېرې سختې تکلیفونه محنتونه کړي دي چې دې حد ته را رسولي چې نن د یو چا د مخې ودرېدی شو خبره کولی شو یو انسان پوهولی شو یو انسان نه زده کړه کولی شو یو انسان په دې پوهولی شو چې دا ښه دي دا بد دي دا د مور پلار د هغه محنت او د هغه سختو نتیجې دي نو ژوند خوږ دی ژوند به کوو رغړو به سملو به پاسو به خړپوسې به کوو خو سفر به جاري ساتو ژوند به کوو خوند کوي بالکل له هغه انسان سره چې په هغه انسان پسې هسې حق ده چې په تا پسې خو مړ شم هسې حق ده چې په خوله مې وینه راشي نو ځینې انسان دپاره خوند کوي خو چې هغه انسان هم تا سره هغه شان چې ته څنګه یي او تا سره هغه انسان هماغه شان وي نو بیا خوند کوي